تازه خبر د پښتونخوا وزیر علي ګنډاپور د پاکستان له لومړي وزیر شهباز شریف سره له کتلو بیا ډډه کړې ده چې ولې او دلیل یې څه دی. دوستانو که تاسو هم غواړئ چې پوه شئ نو په درنه سره افغان نیوز یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ تر څو زموږ نوي او تازه او مهم معلومات تر تاسو ته ورسیږي. د پاکستان نوی لومړی وزیر شهباز شریف د دویمې کاري دورې د پیل په څلورمه ورځ په پښتونخوا کې د واورو او ورښتونو له کبله د اوښتو زیانونو ارزونې په موخه پېښور ته تللی. ویل کېږي دلته سختو ورښتونو لږ تر لږه 40 کسان وژلي، 2 ژوبولي او زرګونه نور یې زیانمن کړي دي. ښاغلی شریف تېره ورځ بلوچستان ته هم تللی و، خو پېښور ته دوره یې د هر بل وخت پرتله سیاسي او متفاوته ارزول کېږي. محمد شهباز شریف په پېښور کې د یو لوړپوړي دولتي پلاوي په مشرۍ غونډه هم جوړه کړې، خو د خیبر پښتونخوا وزیر علي امین ګنډاپور پکې ګډون نه دی کړی. دا په تېرو 4 ورځو کې دویم ځل دی چې د خیبر پښتونخوا وزیر علي امین ګنډاپور د پاکستان له نوي لومړي وزیر شهباز شریف سره له لیدو او ورسره له مخامخ کېدو ډډه کوي. دوستانو دا و د نور چمتو کړی خبر. که غواړئ نور تازه او مهم خبرونه ترلاسه کړئ نو همدا اوس زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا مو ښې چارې، ښه وخت.